السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې دوستانو. د ډیر ملګرو په اصرار باندې نن تاسو زه یو نقصه خیم. الحمدلله چې دا د هر کور یعنی کې ضرورت ده او هغه ملګری بالخصوص په بار هیوادونو کې ژوند کوي او هغه لپاره دا یو ډیره مجربه او دی په زرهاو فواید دي. یعنی کې ځکه زوایم ماشوم نه نیولې تر سلو کلو پورې سره کم دوستان عزیزان خويندې ورونه دي ټول د ضرورت نقطه ده او ځکه دا ما جوړول خپل دواخانه تاسو کتلای سي دایخه ده. زه تاسو ته هغه علاج معالجه خیم چې کوم په دواخانه کې موږ مریضان ته دوا ورکو په دې باندې چې تاسو جوړ کړئ ځان ته یعنی ګټه تر واخلې د موږ لپاره دعا وکړئ. اولین هغه خويندې ورونه چې خېټه ګیس لري لکه مېدی زخم هم نه بواسیر خو خېټه ګیس لري ډوډۍ خوري خېټه یو پړسیږي هاضمه نه راځي یا بازو کا ټیک کې یعنی کې باسي ګیس ری ګیس هغه توي ګیس خلینه زیات زی راځي او هغه جګر ګرمي ولري یا فیټی لیور جګر یعنی کې بازو کا ضعیفه سوی جګر ګرمي پیدا کړي او هغه خويندې چې کوم ماواري زیات راځي ماواري حد نه زیات راځي د ګرمي وجنه هغه لپاره هم دا ګټه کوي. دوم ډیر داسې ورونه خويندې په واتس اپ به د وزن د کمول لپاره غوښتنه کول د وزن د کمیدو دوا د وزن د کمیدو دوا هغه دوا نه چې سم دستی وزن کمی هغه ضرر لري که ډاکټري وي که یوناني وي که هومیوپیثي وي هغه ضرري دا وزن هم کمی خو ضرر نه لري په قرار باندې وزن کمی او هغه کسان چې وږي کیږي نه ډوډۍ زړه نه کیږي دا تاسو یو خوراک پیله وخور تاسو ته خپل اندازه کیږي تاسو څومره ډوډۍ خوري یو به ازمیږي او یو به تاسو ولګو سره زیاتیږي. دوم تاسو د خېټې ګیس لپاره جګر لپاره دا کار کوي. نو دا تاسو ته پورا طریقه کار زه خیمه دا تاسو جوړولای شئ په خپل ان شاء الله ټول عمر به دعا کوي. زه دې نقصې پورا ایزه تاسو ته خیم دا ځان سره نوٹ کوي. بعض اوقات بیا په واتس اپ باندې ملګری غوښتنه کوي موږ سره ټیم نه دی ټیم کې لات وی نو ځکه موږ هر چا ته جواب نسو ورکولای. ویډیو د دې لپاره د تفصیل سره تاسو ته بیان کوم چې تاسو ته اسانتیاي تاسو وګوري جوړی کی نو نقصو اجزا تر اعظم دا ټول ګټي په دې نقصه کې موجود دي. انا علاوه چې کوم خويند وینه نه جوړیږي یا کوم سړی ضعیف وي وینه نه جوړیږي وینه تم دا کار کوي وینه پیدا کوي جسم کې. دوم اول چې دی اجزا درته خیم دا نقصه لیکل سوی دا کتلای شي ښه پورا دنه سکرین شاټ مخستلای شي دا وځه تاسو دې اجزا خیمه. اول به تاسو واخلی جونکار دا پنسار سره ملاویږي دومره مشکله خبر نه جونکار او کلمی شورا ټیکری نشادر او نمک سیاه تور مالګه دا به تاسو یو پاو واخلی 2.5 ګرامه دوباره د تخیمه ارزان نقصه ده دا تاسو کو چیرته جوړ کړله یو ور دا تاسو جوړه کوي تاسو ټول فامیل ک شل یا 10 نفرې تاسو 2-3 میاشتې دا کیږي او هغه ایوانان چې خېټه پړسیږي هغه تم دا کار کوي. نو دوباره د اجزا خیم دا نوٹ کړئ جوکار کلمی شورا ټیکری نوشادر او نمک سیاه تور مالګه دا یو پاو واخلی سیدا یو پاو دا تاسو واخیستله. انا پس تاسو به الوویرا دی الوویری پانی یا الوویرا یو ونه هغه مخو باندې بازو کټ کریمونه تی جوړیږي او الوویرا ډیر د مفید شی دی نه د فولاد د جسم کې کمی فولادم پورا کوي هر څه دا کار کوي. الوویرا سره د هغه پانی به تاسو واخلی تقریبا 15 پانی د الوویرا غټه پانی هغه به اوت راشي داسې مواد به تیو باسي دا پتیله کې تاسو کتلای شئ دا د هغه پانو منس کې کوم وبد هغه دا بیا د سی پیو پتیله کې واشي د الوویرا سیدا او بیا به انا پس سیدا دا کوم چې تاسو ته ما جزونه خودلی دي مثال جوکار یو پاو کلمی شورا یو پاو او ټیکری نوشادر یو پاو او تور مالګه دا به وټه کوي لګ صحیح پودر غوندي دی کې به دنه خالی کې د پتیلا کې دا د الوویرا سے دا کوم وب پر سره دی کې به خالی کې سلیری ساته بدا امداسه پتیلا کې پراتی پلاس به خو اوس به مکس به کې پلاس باندې سیدا دا موږ مکس کړي نه خو دی کې کلمی شورا جوکار هر څه پراتی دی موږ زیات مقدار کې جوړو ځکه دا زیات ده. نو بیا د دوباره خیم تاسو تکلیف نه جوکار کلمی شورا ټیکری نشادر او نمک سیاه دا یو پاو تاسو باید واخلی سیدا. دینه بعد الوویرا سے دا 15 پانی دا 15 پانو نه تقریبا نه 1 کیلو یو پاو مواد دینه داسې راوځي دا وبې نو دې کې به دا شان خشته کوي دا سلور واړه اجزا او به دې کې خشته کوي سلیری ساته به یخي
انا پس به بل شک تاسو بل کارو کوي زیرا سپینه زیرا سفید زیرا سپینه زیرا به تاسو واخلئ نیمه کیلو او فلفل سیاه تور مرچ تویدا به تاسو واخلئ 1 پاو الاچی خرد وړکای لاچی اچی کې سیاچو شین لاچی ابا تاسو 50 ګرام واخلئ او غټه لاچی هغه تور غونډه غټه لاچی دا پوښي هغه یو وړکای لاچی د یو غټه دا غټه لاچی به تاسو 100 ګرام واخلئ دام سی واخستل دینه بعد به بادیان سونف یعنی کې ډیر خلک بیا پښتنې کوي سونف او بادیان یو شي توای دا به تاسو واخلئ 2.5 ګرامه او دینه پس به تاسو واخلئ ریون خطائی عام لرګای د په پنسار سره ملاویږي په ډیر اسانه توګه باندې ریون خطائی به تاسو واخلئ 2.5 ګرامه او خشک ادرک زنجبیل مرتوی ابم تاسو 2.5 ګرامه واخلئ نو دا ټول شیزونه دا تاسو سمو زیرا تور مرچ صحیح ده او دینه پاسه دا غټه لاچی وړکۍ لاچی او دینه با سونف یعنی کې بادیان خشک ادرک او ریون خطائی دا ټول به تاسو پاوډر کی سی پاوډر هم کړه ګرینډ بندا ګور ما وهله دا منګه تقریبا 10 کیلو پورې تیارو دا خالی زیرا اخلو نو دا ټول سی پاوډر کړه په دې شکل کې براه دا قتل ایسي پاوډر سول انا پس دا پاوډر بکی یا کومه دوا تاسو واخستله دا تاسو سی الوویرا کې خشته کړه و کلمی شورا جوکار لکه کلمی شورا جوکار نوشادر او تور مالګه دا به یو کړای کې واچوي بیا دغه ویډیو تاسو دا به یو کړای کې واچوي په اور به کې یا پام دې پتیلا باندې مشکل نه لري دی په بلاندې ور بلوي سلیری ساعته بعد دا ټول وبوي خشک سي چمچ او پکې وخی اخر کې دا وب ټوله خشک سي هغه تاسو سي پکې مثال مالګه نوشادر ټیکری کلمی شورا دا ټول شیزونه چول اخر ته هغه پاتې سي دا وبوي ور وچکی انا پاسه دا وچا سو دا ورواخلی بیرته ک ګرینډ کوله ګرینډ کی ګرینډر ته ورواچوي غټ ته پاوډر کی دوباره دا صحیح سو دا پاوډر کی دام سے پاوډر کړه یا چټو کی پاوډر کی به چھان کی دا برا واخلی او دا زیرا او لاچی دا ریون خطای دام سے پاوډر کړی دا او دا دواړه خپل منځو کې مکس کی صحیح سره وا به راوړه وي مکس به کی خصي پاوډر به دا هم پاوډر دی وړو پشان مکس به کی خپل منځو کې خصي بیا به چھان کی نو دا ټوټل 1.2 ګرامه پورې خوراک دا سهار غرمه ماخام دوډۍ نه 10 منټه بعد نو د خېټه هر رقمه ګیس دا ختم هر رقم ګیس د تاسو ازمه خرابوي کلمیم ضعیفوي جګرم ضعیفوي خېټه کې ګرمي تاسو دا ټوله ختمي د چا وزن زیات وي د جګر چربي وي هم دا کار کوي نو دا یو داسې دوا ده چې د چا وزن زیات وي کوم دوستان دوايانې کړي او خواهشمند دي چې داسې دوا سه بے ضرري نو سه وزن سو کمی سالور 15 میاسه دا خو استعمال کوي تاسو وزن کمیږي د جګر پارسوب د خېټه پارسوب باندې بعد یوانانو سه خېټه بندر کیږي ګیز پیدا کی ختم کار کوي یو فقې غو نه دا جوړیږي چې تاسو جوړ کړئ استعمال هم کړل بیا به دې فائدې افادیت تاسو خپل وایي واقعي دا دوا ده او خاص هغه ورونه خويندې دی خوري سوک سوای موږ وګي کیګونه یا دوړی وخورو په ځړ باندې بوج وي د حاله پر دا سره زر دي دا تاسو خپل تیار کړئ جوړی کې ان شاء الله ټول عمر بدوا کوي او دا دوا موږ زکه جوړو ځان ته موږ دواخانه کې دا چا دوا نه ورکو دا په دې ورکو چې موږ د طاقت نقصې د بی اولادي یا د قوت هغه سره موږ دا ورکو انا پس نور څه مشکلات هم دا ورکو نو دا ګټه ورته رسي نو دوستانو د موږ هر یو نقصه د الله رضا لپاره وي تاسو باید خې ګټه تر واخلي او مخکې هم ماویری سي موږ هر یو علاج کې دا تاسو ته زو ښکاروم د موږ ګروپونه دي به شمار زه الحمدلله هندوستان پاکستان ترکیه دی جان طبيبان دي سي هغه غوښتون کې کوم دای ما خپل ګروپ د تاسو کتلای سي دا تاسو نشاندي کوم سي دا په نقصجات کې مخیمدا تاسو کدای ما خپل ګروپ دا دغه انډیانا پاکستان طبيبان وی هغه موږ درس نظام دا او انا پس ما بیل یعنی کې بل دامیم ګروپ دی دا کتلای سي تاسو دیجی کې دا طبيبانو ته دا نقصې من خيو هغه جوړی کړي په زرهاو ته مریضانو باندې تجربه سوي نو ځکه موږ تاسو ته وایو دا تاسو جوړه کې ان شاء الله زه درته هم چې د چا کور ته دوا ضرورت هم نه او شوکیانه دا جوړه کې تیارې کې استعمال کوي نو تاسو به واقعي وس دا دوا ده دا یو داسې دوا ده چې هر سړي ضرورت ده لکه یو دوړی سي خورل کې د دام استعمال کوي ټول عمر به تاسو میدان خرابېږي د لار ځای دوستانو لوی راتم سپارم خو وخت السلام علیکم